په دې ښه خبر یاست. دا زموږ سپین زموږ مشران دا خبره کوي د ځوانانو ته چې پام کوئ مینم د زړه په راز خبره نه کوي، د زړه خبر ورته ونه کوي، اخلاص ورته بیان نه کوي، په مینه یې خبره نه کوي، په محبت یې خبره نه کوي، په مینه او محبت په خبره نه ورسره کوي. دا له چپۍ پښتۍ پیدا ده. د دې عقل په پونده کې دی، دا راز نه سوی ساتلی. په ظاهر مقصد دا دی چې دغه ښځه چې تا واده ورسره کړی دی، ته په خونه کې سره اوسې، په خونه کې ورسره پرېوځې، دا ستا دښمن دی، دا ستا د سر دښمن دی، ستا د عزت دښمن دی. یو شی به نه ورسره شریکوي، نه به راز ورسره شریکوي. دا زموږ د مشرانو خبرې دي. واده سل په سل کې د زړه تعلق دی، د مینې تعلق دی، د محبت تعلق دی، د اخلاص تعلق دی. دا چې کله نکاح سره تړي، دا د نکاح چې کوم اقرار کوي، د دې مقصد دا دی چې موږ یو په بل مین یو، یو له بل سره مینه لرو، یو په بل عقیده لرو، موږ یو له بل سره مخلص یو. نو له دې وجې موږ واده کوو. دغه اقرار دی، دا نکاح د دې اقرار دی، د مینې او د محبت اقرار په مینه محبت سره وکړي، لیکن ګرد ژوند په دوکه تېروي. بیا دا میړه چې دی 50 کاله یو ځای په یوه خونه کې سره تېر کړي، بیا دا میړه چې دی مړ شي، خلک راسي، جنازه وي، کفن وي، ادرېلې وړي، ژړا وي، بغار وي، ګرد کور له بغارو ډک، ګرد سره ژاړي. دغه مینه چې ده دا پریشانه وي چې دا خلک ولې ژاړي، په چا ژاړي. د دا کوم میړه سره چې ما 50 کاله تېر کړي، زه خو د دې په نه په مینه پوه شولم، نه په محبت پوه شوم، نه په اخلاص پوه شوم. دا اوس انسان و، دا اوس حیوان و، دا څوک و چې ما 50 کاله ورسره تېر کړل. یعنې د ژوند یو رګ یې په لاس نه یې ورکړی. دا ښځې یو وارې بغاره کې وژاړي، بیا خونې ته ولاړه سي، بیا وخاندي چې ته ولې ژاړې، په چا ژاړې، دا کله سړی و، دا کله د سړي زوی و، خو په ټوله زندګي یې یو راز نه دی در سره شریک کړی، د زړه یوه خبره یې نه ده در سره کړې. نو زموږ پښتانه ګرد راز دی. نه زموږ هر پښتون راز دی، که ریړۍ چلوي، که د خره ریړۍ چلوي، که د سبزي ریړۍ چلوي، که په بازار کې دی، که په دکان کې. نه زوی له پلار سره د زړه حال شریکولی سوی، نه پلار له زوی سره د زړه حال شریکولی سوی، نه مینه و میړه ته د زړه حال ویلی سوی، میړه و مینې ته د زړه حال ویلی سوی، نه ورور له ورور سره باطن شریکي، نه خور د زړه حال ورور ته ویلی سوی، نه لور د زړه حال و پلار ته ویلی سوی. ګرد رازونه یو 50 کاله 80 کاله یو ځای سره تېر کړي، یو په بل نه سو پوه. دا رازونه ختم کړئ، مینه وکړئ، اخلاص وکړئ. لازمي دی، فرض دی چې میړه به د مینې سره مینه کوي. مینه خامخا مینه کوي، که ته راز یې که نه یې راز، لیکن ستا سره مینه مینه کوي. خو میړه باید مینه وکړي، د زړه حال ورسره شریک کړي. بیا چې ته یې وایې چې دا راز نه سوی ساتلی، هر میړه چې دی د مینې سره 50 کاله تېر کړي دي، په والله خو به 10 وارې 15 وارې 20 وارې به یو چم ورته کړی وي، یو کیسه به یې کړی وي. والله که هېڅوک په خبر سوي، د مور و مخ ته یو چم وکړه، ګرد کور در خبروي، لیکن مینه چې د هغه دې راز ساتي. نو دغه زما پیغام دی چې خامخا به میړه او مینه کوي، یو د بل سره به راز شریکوي، اخلاص به کوي، یو په بل به اعتبار کوي، چې ژوند ښایسته سي او نسلونه برابر سي، نسلونه له مینې ډک سي.